بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس بل برخه ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو سبلایم ټیکس ته راځو او دې کې پوینټر ویریبل مو ویلی وو او میموري اډرس هم ویلی وو چې هغه کې به یو ساده ویریبل سټور کېده او دینه وروسته پوینټر ویریبل مو ویلی چې پوینټر ویریبل کې به څه کېده. پوینټر ویریبل کې به پوینټر ویریبل کې موږ څه کوو د یو بل ویریبل اډرس هم پکې سٹور کوو مطلب لکه پرمننټلی چې وروسته یو پروګرام کې ته کار واخلو او هغه کې به چې کو اډرس او ویلیو دواړه هم اکسس کولای شوې لکه کچېره موږ کنټینټ وکتل دغه یو ویلیو کنټینټ حساب کې دا کنټینټ مو کچېره وکتل دغه ویریبل نه بای څه شي بای پوینټر هم ورته ویلی شي او تاسو پوینټر ویریبل هم ورته ویلی شي. سمه ده پوینټر ایز د پوینټر تاسو ورته وایي کچېره د پوینټر په واسطه هغه کنټینټ تاسو اکسس کول غوښتل نو موږ چې کوو موږ به څه یوز کوو موږ به we use static before pointer د پوینټر نه مخکې موږ شي یوز کوو د static یوز کوو موږ به ویس شي کوو هغه ډیټا به موږ کنټینټ به موږ اکسس کول خو کچېره موږ چې کوو موږ به میموري اډرس هم کچېره مطلب غوښته د څه شي وای پوینټر واسطه اکسس کول غوښتل د بل ویریبل موږ به څه کوو موږ به داسې کوو چې we simply print the pointer variable موږ بس کوو سمپلی باغه پوینټر ویریبل موږ پرینټ کوو خو دې کې موږ چې کوو دې کې موږ وایټ ټایپ ویریبل اخلو او کچېره موږ ګورو دې نه مخکې موږ ویلي کوم ویریبل موږ واخیسته مثلا موږ انټیجر ټایپ ویریبل اخیسته ټایپ شی او انټیجر او دې کې موږ سره ا سٹور و نو موږ چې کوو انټیجر پوینټر هم څه اخیسته هغه هم موږ د انټیجر ټایپ اخیسته او سټریک هم دلته ورته لیکه او بیا هم څه کوو بیا موږ سره اډرس اساین کوو چې پوینټر is equal to سکا is equal to address اپریټر به یوز کوو ای به موږ یوز کوله اوس به موږ چې کوو دغه اډرس به موږ ستاسو اساین کېده دغه پوینټر ویریبل ته او دغه پوینټر ویریبل موږ څه ترلاسه کول دغه ای اډرس به اساین کوو همدارنګه کنټینټ به هم دې کې پراته ول نو دې نه وروسته که چېرې موږ وګورو وایټ ټایپ موږ وایو چې دلته همیشه موږ څه لیکو موږ یو ټایپ به لیکو خو اوس زه چې اخلم وایډ اخلم وایډ څه مینینګ ده وایډ موږ سره نل مینینګ ده وایډ مطلب هیڅ نه مطلب نل امټي ده خالی سمه ده وایټ ټایپ ویریبل واخسته او دلته چې کو ورته دلته مو ورته یو ویریبل جوړو سیدا مثلا ویریبل نیم دلته لیکو سمه ده سینټیکس دا شانده موږ ول چې کو وایټ ټایپ اخلو او دا ویریبل نیم او خو دینه مخکې چې ګول د سټریک یوز کو ځکه چې دا پوینټر دا وایټ ټایپ د پوینټر ویریبل لپاره اخلو او دینه مخکې چې کوم زه دلته ورته انټیجر هم اخیستل شم او دلته هم چې کوم فلوټ ټایپ هم اخیستل شم او دلته هم ډبل هم اخیستل شم دلته چې کوم د سټرینګ ټایپ هم اخیستل شم او همدارنګه موږ سره چې پات شو کریکټر پات شو نو دا موږ سره اخیستل شو سمه ده نو کچېره موږ دراشو ډی سی پلس پلس ته او دی باندې پروګرام کول غواړو نو زه چې کوم دا لری کول غواړم خو دا نه لري کوم زه چې کوم دغه صرف ورته لری کول غواړم سمه ده نو دې کې چې کوم کچېره موږ ګورو موږ چې اخسته او موږ وایو چې فلوټ دا پروګرام بیرته بالکل سره لیکم کچېره دې کې موږ ګورو زه ورته چې کا فلوټ واخلا او فلوټ کې څه واخلا یو ویډیو واخلا او ویډیو کې موږ سره سټور کا ویډیو کې موږ سره لاست سټور کا زه ورته چې کوم ټایپ موږ باید فلوټ ولیکو کنه چې دې لپاره چې پوینټر ویریبل جوړ کو کا پوینټر ویریبل ګور د سټریک تاسو لیکه تاسو سټریک د پوینټر ویریبل تر څنګ هم لیکل شي همدارنګه دغه سټریک شي کو دلته هم لیکل شي سمه ده د دوړ ځای کې تاسو اخیستل شي خو دینه خد چې تاسو چې وکي دغه دلته واخلئ سمه ده زما په نظر او همدارنګه از ایکوال ټو زورت ام د کې سټور کا دا ډایرکټ هم د سټور کولای شي لکه مخکې ما تاسو ته ویلې اند مطلب اډرس افریټر اف ویډیو دا ویډیو موږ ورته سٹور کړل دا ویډیو ویریبل خو دې په واسطه چې مطلب تاسو په اسانۍ سره پوه شئ په دې په معنا باندې چې څنګه ویډیو سٹور کړئ څنګه ویډیو کنټینټ ترلاسه کړئ او څنګه دغه میموري اډرس ترلاسه کړئ د دې ویډیو ویریبل نو د دې لپاره به چې کوي تاسو بیل لیکئ دلته چې صرف پی ټی آر ورته ولیکه اوس دا څه مطلب ګوره پی ټی آر کچې موږ ګورو د دې چې د اډرس موږ سره بس صرف پی ټی آر کې موږ اکسس کولای شو کچې موږ سی اوټ کو پی ټی آر د صرف د پی ټی آر موږ پرینټ کوو موږ سره به شي اډرس اف ویریبل ویلیو ویریبل چې کوم دا د دې موږ تر کی خو کچې موږ کنټینټ وغواړو نو کنټینټ سره به څه کوو دغه ویریبل پرینټ کوو چې سټریک ور سره شته د دې ګوره زه کچې راشم ویلی کوم تاسو به زما خبر باندې پوه شئ نه اصلي زه ورته چې کنټینټ اف ویلیو کنټینټ اف ویډیو موږ څنګه اکسس کولای شو سټریک پی ټی آر
سمه ده کنټینټ موږ څه کوو ګوره دغه ځای کنټینټ موږ سره پرتی دي او هغه اډرس چې کوم سره پر دغه څه کې دغه ساده کې پروت ده نو زه اندال ان کاپی کوم او دلته چې کوم پیسټ کوم او دلته کنټینټ په ځای ورته چې لیکم memory address of value variable موږ سره به شي دغه static بلری کومګه او static به ځای چې کوم دا اوس راځم دا پرینټ کوم compile او run ګوره content of value is equal to 10 او memory address of value is equal to دا یو کچېرې موږ ګورو دلته راشه ګوره کنسول بیرته راوړه اولنی کې موږ سره چیک کړی دی اولنی کې ما ګوره 10 ویلیو د څه پوسټ اخیستل دا static pointer ګوره static pointer ما ورته پاس کړی دا او دا کوم memory address چې دا څه پوسټ هغه د ptr address operator پوسټ خو راځم بیا هم دغه پوینټر مونږه لکه ریپیټ شو ریپیټیشن په شان دی وشه ځکه چې دغه فلوټ په ځای چې ورته زه وایم وایډ واخله او وایډ زه چې وایډ کې وایډ ماته ویل لکه نل معنا ورکړي سي دا ریټرن ټایپ نه لري دا مطلب ریټرنینګ ډیټا ریټرن کوي نه واپس دی باندې وروسته فنکشن هم کار کوي تاسو مزید په باندې پوه شئ خو دونه تاسو پوه شئ دا نل ده صدا اسم پکې نشته او د کې چې کوم ځای پوینټر ویریبل مواخسته پوینټر ویریبل کې چې اډرس اف اډرس اپریټر مواخسته او اډرس اپریټر د څه شي اډرس د ویډیو ویریبل فلوټ ټایپ ویریبل لاغه اډرس په پی ټی ار کې سٹور کا کچېره دا ز پرینټ کوم دا ماته ګوره یو ایرر راکړي وای چې ګوره void is not a pointer to object type صحیح ده وای void موږ سره د مطلب پوینټینګ نه کوي د object type تخپل نو مطلب دا ټایپ موږ سره منشن شوی نه ده کوم ټایپ دا ما ویل ګوره د فلوټ ټایپ ده او void موږ سره ګوره موږ سره ما ویل چې void نل ده ټایپ پکې نه منشن شوی void ده مطلب پکې منشن شوی دلته به چې موږ لیکو چې دا فلوټ ټایپ ویریبل موږ خپل وراوړو static څه شي فلوټ سمه ده نو اوس کچېره موږ وایټ ګورو وایټ مارته ویټ د دې ټایپ معلوم نه تا وایټ ټایپ ده نو موږ ورته چې ک فلوټ موږ ورته منشن کوم چې فلوټ ټایپ څه شی به جوړای د پوینټر ویریبل جوړای د پوینټر ویریبل هغه څه شی موږ سره دا کوم ټایپ چې دا موږ سره ګوره فلوټ شول دا او دا موږ سره چې کوس رنګ ها څه وای اوکې سوري د فلوټ مطلب ټایپ نه مخکې موږ نشو منشن کوی نو ګوره دا موږ سره اکسس شو ویل چې 10 ده او موږ سره میموري اډرس او ویډیو چې ده 0 او چې دا سمه ده اوس راځم زه ګوره یو دویم ویریبل جوړوم انټیجر او انټیجر څه کوم زه ورته انټیجر num is equal to 100 او بیا چې کوم زه ورته دغه وایټ ټایپ اخلم او وایټ ټایپ کې چې کوم static pointer of what of num variable سمه ده static pointer دا ګوره د دې پورې pointer شوی بیا چې دا کیپټل مولی کې دا خو مطلب ګوره د نمیङ کنونشنز دي چې تاسو نو ویلي دا موږ جاوا سیکنډ ویډیو دراشي تاسو بعد یا همدارنګه سی پلس پلس هم ما جوړ کړو په دې باندې ویډیو تاسو هغه ته ورشي او هغه وګورئ او دې کې چې کوم دین ورسته ضرورت هم چې دغه static ptr نمبر دی اخسته دې ته موږ سره چې اساین کا دې ته موږ سره sorry static موږ سره نخري address of num address of څه شي address of num variable او بیا دلته راځم دغه دوه سټیټمنټ کاپی کوم او دلته پرینټ کوم لکه څنګه چې تاسو په content of value او value variable اوس موږ سره نه ده اوس موږ سره variable چې num variable او بل چې memory address of num variable خدا موږ سره مساوي کیږي سره اوس کچېره موږ وګورو دلته موږ سره چې ټایپ انټیجر دا او دلته موږ سره ټایپ موږ سره نل وایډ دا نو موږ به د څه شي ټایپ جوړو د انټیجر ټایپ به جوړو او دلته به ورته پاس کوو نو دغه ځای څوکا د ځای موږ سره آی ان ټی ولیکا او سټاریک واچو چې د آی ان ټی هغه جوړ شي او پوینټر په ځای تاسو شی ولیکا پوینټر نم سمه ده پوینټر نم واغسته او دین وروسته ګوره موږ سره پوینټر نم واغسته د سش سره ګوره سټاریک ماوله کې ورته یوز کړی دا او دلته ما سره ټایپ ورته منشن ک دا پوینټر ویریبل لپاره او سیکنډ کې ګوره کچېره موږ اډرس اساین کو پیدا کول خور نو موږ به شي کو موږ به دغه ویریبل منشن کو ورته بغیر د سټاریک نه نو دا پی ټی آر به ختم کوم دی په ځای پی ټی آر نمبر به دا منشن کوم نو راځم دا پرینټ کول غواړم اولینی کې چې وای ګوره content of value 10 memory address of دا یو
او content of number value is equal to 100 memory address of number is equal to دا یو سمه ده. نو دا موږ سره چې د وايډ ویریبل دې نه وروسته که چېرې موږ وګورو انټرسټینګ ټاپک ده چې هغه موږ سره د چې ده هغه موږ سره پوینټرز اینډ ارې کې موږ اوس پوینټر څنګه یوز کوو دې ویډیو کې به وکړو. ښه سمه ده راځو په همدې ویډیو کې کوو. سمه ده ښه لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ سبلایم ټیکسټ ته راشو. زموږ ټاپک څه شی ده اوس ټاپک زموږ ده ښه pointers and array pointers and array که چیرې تاسو وګورئ array موږ څه وایو موږ سره یو ټایپ ډیټا وي مطلب مختلفو میموري لوکیشنز باندې سي د میموري اډرس باندې موږ سره array وی کنه مثلا انټیجر مو واخسته array نیم ورکا او دې کې موږ سره 5 شول. مثلا اوس وایم چې array of څه شی array of 0 index باندې چې کوم ویلی یو څه شی پروت ده سي دا array of 0 ویریبل جوړ شو array of 1 ویریبل جوړ شو او array of 2 array of 3 او 4 ولې ځکه چې n - 1 پورې ځي ځکه چې 0 نه سٹارټ کیږي 0 1 2 3 4 نو دا 15 راغله موږ سره. نو دغسې موږ ګوره د ارې چې کوم انډیکس باندې مطلب ارې ویریبل جوړ شوی ده هغه هر یو موږ سره ځان ته میموري لوکیشن نیولی ده. نو دې دپاره موږ چې کوو دې دپاره موږ پوینټرز نه کار اخلو چې دغه څه شی کوو دغه ارې کې چې کوم ایلیمنټس دي یا کوم ارې ویریبل چې دي دا اکسس کو. نو دې اکسسینګ لپاره که چیرې موږ داسې ولیکو پوینټر ویریبل واخلو اوس وایم انټیجر ګوره انټیجر ارې مې اخیستی که نه نو ټایپ چې د انټیجر نه نو موږ سره پوینټر هم همدا ټایپ وي. نو زه ورته وایم چې انټیجر مې واخیسته او انټیجر کې څه شی کومه انټیجر کې پوینټر ویریبل اخلمه پوینټر ویریبل کې سټاریکل دی یوز کیږي موږ سره او دې کې چې کوم سټور کوم زه ورته وایم چې د دې لپاره پوینټر از ایکوال ټو array of what array of nothing. زه وایم دا مه کوه ورته داسې وکړه دې کې موږ سره اوس ستاسو خیال څه سټور کېږي دې کې دا سټور کېږي چې مطلب دغه array کې چې 0 انډیکس باندې کومه ویلیو پرته ده یا همدارنګه نو هغه دا شی لیکل کېږي چې array او پوینټر دا موږ سره چې کې سټارټینګ اډرس سټور کوي په پوینټر کې څه شی کې موږ سره starting address of array starting address of array store کې په څه کې پوینټر کې starting address مطلب د فرست element موږ سره چې دا دغه انډیکس 0 باندې کوم پروت ده. همدارنګه که چیرې دې نه وروسته ته مطلب نور اکسس کول غواړي نو هغه به چې کې هغه باندې پوینټر ویریبل د څه کې داسې به چې array of څه شی دلته به انډیکس منشن کې مطلب چې دغه 0 انډیکس باندې چې کوم د array کې کوم ویلیو پرته ده هغه په څه کې پوینټر کې موږ سره سټور پوینټر ویریبل کې سمه ده. بیا موږ سره 1 شي بیا 2 شي بیا 3 شي بیا 4 شي. نو همدارنګه څنګه چې دغه ویریبل چینج کیږي مطلب د دې څه کیږي د انټیجر ټایپ ده کنه د موږ سره چې وي د دې خپل سوي میموري کې کوم ځای نیسي دا هغه کې مطلب وس خپل ویلیو هغه کوم بایټس چې دي هغه منیسي. نو انټیجر موږ سره 100 بایټ نیسي په یو انټیجر سایز موږ سره څومره ده هغه سایز موږ سره کچېره وګورو موږ سره 2 ده سمه ده. همدارنګه کچېره موږ وګورو د فلوټ ټایپ موږ سره 4 بایټس نیسي هر یو فلوټ ټایپ ویریبل سمه ده. همدارنګه موږ سره بیا ډبل ده بیا موږ سره چې ده ډبل 8 بایټ نیسي. همدارنګه بیا موږ سره چې کریکټر سټرینګ پرې دی دا سمه ده کریکټر موږ سره 1 بایټ نیسي. همدارنګه دا چې دا ټول موږ سره لکه خپل سایز لري نو همدې سایز په تر سره موږ څه شي کوو اوس دغه مخکینی ویریبل هم اکسس کولی شو. مثلا زه وایم څه شي کا اگزامپل ورکوم ښه دلته array موږ شي په نوم اخیستی ده array موږ د array په نوم اخیستی او پوینټر هم د ptr په نوم اخیستی. که چیرې دلته زه ولیکم چې ptr is equal to ptr plus 1 یا plus زه انکریمنٹ کوم د پوینټر ما چې که انکریمنٹ مې که څه شی پوینټر ویریبل یا پوینټر مرته ویلی شي ما پوینټر چې که انکریمنٹ که یو ورسره ګورې جمع کېږي یو ورسره جمع شي د پوینټر سره او په پوینټر کې سټور شي
اول موږ سره چې یو پوینټر موږ سره 0 و سمه ده نو څنګه چې دغه اري اف 0 اري په څه کې پوینټر فرست الیمنت پکې ستور و اوس راغی چې موږ سره اري یو پاس اوس مینه ورګه چې موږ ګوره پینټ پروګرام ته خپل راشو او دې کې موږ وایو دا چې ګوره و دې کې زه وایم چې څوکا مثلا چې دا موږ سره اري شو اري موږ سره پوینټر ویریبل ما څه په نوم یاد کړی و دلته ما چې کړو ما پی ټی آر په نوم یاد کړی و دا پوینټر څه کوم پوینټر ته چې کوم اري اساین کوم او د چې کوم د وایم چې پوینټر مې واخیسته د پوینټر ویریبل نو دی کې هم یو د سی پوزیشن واخلي موږ سره سمه ده او بیا چې کوم اندغه دواړه راخلم دا لګ برکومه د پوزیشن خیر د موږ سره لګ غره سمه ده نو دا به چې کې دغه پوینټر ویریبل پوینټینګ څه ده دغه اری ته کنه او اری ته موږ څه نیم ورکړی و اری ته موږ ډایرکټ اری نیم ورکړی و صحیح ده اری ته موږ څه نیم ورکړی و اری ته موږ نیم اری ورکړی و چې و کچېره موږ دلته وګورو اری دا زویم اری انډیکس نمبر 0 باندې کوم اری پراته ده د څه ده اری ولیکم او انډیکس نمبر څه شي 0 دا کنټرول ایکس کوم کنټرول وی ګور انډیکس نمبر 0 ده کنه او کچېره موږ دغه وګورو دا انډیکس نمبر 0 نو دلته به څه شي دلته انډیکس نمبر صرف تاسو انډیکس نمبر وګورئ ځکه چې دا سپیس موږ سره زیات نیسي سم ده انډیکس نمبر فرست ده او انډیکس نمبر فرست نو وروسته موږ سره څه ده تاسو په یوه ګوره دا به انډیکس نمبر 0 باندې انډیکس نمبر 1 انډیکس نمبر 2 3 4 همدارنګه تاسو مخکې ځئ نو د دې څنګه چې انډیکس نمبر 1 شه بیا چې شه 2 شه موږ سره بیا چې شه 3 شه بیا 4 شه بیا همدارنګه روانه سي نو دا به چې هغه خپل پوزیشن به وي کنه مثلا د 200 ده سم ده نو همدارنګه چې څنګه د دې 200 ده نو د دې مخکینی به چې کیږي د 200 مثلا د دې 200 چې کیږي 200 دوه به وي همدارنګه به چې د دې 200 سلور وي همدارنګه پوزیشن هم مخکې ځي نو موږ د دې لپاره انکریمنت یوز کوو مطلب انکریمنت شي دا پوزیشن او موږ سره غو ویډیو لاس ته راکی او دې به چې وي 208 شي ځکه 208 شو نو پی ویډیو به چې شي دوه ور سره د پیږي مطلب یو کې به ضربېږي او دوه ور سره جمع کیږي لکه دا شي د پی ویډیو به څنګه وي پی ویډیو به داسې وي چې مثلا 200 د سره به یو جمع کیږي او ضرب د 2 به وي او چې دا مساوي کیږي د 200 سره نو دا ټیکنیک دا د ټولو دا کم مطلب دا کم میموري کې چې کم خپل اډرس ده دا اډرس مطابق به چې کیږي دا ویلیو به انکریمنت کیږي نو 202 به شي 204 208 او 208 ته به وخیږي نو دا ټول الیمنټس به موږ چیک کوو بیا به دا اکسس کوو د دې ټیکنیک په تر سره کوم دی یو سمه ده او دین ورسته راځو په اگزامپل باندې کار کوو خو روانه ویډیو کې ان شاء الله او دا ویډیو به د دې پوری بس وي والسلام